بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، سار په خیر. په تیره ویډیو کې موږ په ډو وایل لوپ باندې کار وکړ. په دې ویډیو کې هم په ډو وایل لوپ باندې کار کوو او په ډو وایل لوپ کې په یو اگزامپل باندې کار کوو. اگزامپل داسې دی چې څنګه کولی شو الفابیټ یعنی ای بی سی پرنټ کو. فرام ا ټو زیډ څنګه کولی شو چې پرنټ کو. نو زه یو ډیټا ټایپ اخلم په نوم د 4 وریبل د ا په نوم باندې او د ا اسکی ویلیو اخلم. د ا اسکی ویلیو سو ده 15 شپېته ده. نو اسکی ویلیو څنګه کولی شو د یو لیټر اسکی ویلیو یو حرف اسکی ویلیو پیدا کو. نو د اسکی ویلیو اول درته په دې کار کوم چې اسکی ویلیو مثلا ما ویل دلته د ا اسکی ویلیو سو ده 15 شپېته ده. همدارنګه د زد اسکی ویلیو سو ده 90 ده. نو څنګه کولی شو د یو حرف اسکی ویلیو پیدا کو. مثلا زه غواړم د ا اسکی ویلیو پیدا کړم. دلته نیم چې INT مساوي کماته ل ا سره دلته نیم چې ساوټ کماته CH. ما یو ډیټا ټایپ واخیست د 4 په نوم باندې یو وریبل او په وریبل کې مې واچو ا. دلته مې ورته ویلي چې INT مساوي که له ا سره. دا کوم ا دی له دې ا سره او دې ا کې څه پراته دي دا ا پروت ده. نو دلته کې دا ا به ما ته څه کی کنورټ کی چې ته به کنورټ کی انټیجر ته او دلته کې ما سی آوټ کو پرنٹ مې کو. دا به ما ته څه کی په سکرین باندې د دې ا چې دا د دې ا کوم د دې ا دا خو دا ا چې وریبل لسی دا ا هم هر څه اخستل شو. دا فرق نه کوي چې دا ته هر څه اخلي. مثلا دلته کې ما واخد دلته CH1 دا فرق نه کوي. فرق یوازې دا دی چې دې ځای کې تاسو اخستی وي نو دغه د دې عدد به څه پیدا کوي، د دې حرف به څه پیدا کوي ته اسکی ویلیو پیدا کوي. دلته کې ما د ا غواړم د ا اسکی ویلیو نو دلته ما دا ا ولیکم. زه اوس پروګرام رن کوم ما ته به د ا اسکی ویلیو راکوي. دا ګورئ د ا اسکی ویلیو ما ته راکړه 15 شپېته چې دلته هم ما لیکلی دی د ا اسکی ویلیو ما ویلی چې 15 شپېته ده. همداسې د زد ما ویلی چې د زد اسکی ویلیو چې ده هغه سو ده. د زد اسکی ویلیو ما ویلی د زد اسکی ویلیو 90 ده. نو زه ګورم د زد اسکی ویلیو نو یوازې فرق دا دی چې دې ځای کې مخکې ما ا لیکلی او اوس دا په کوم دې ځای کې زد لیکم. نور همغه یوه خبره ده. زد نو زه پروګرام رن کوم. دا وګورئ د زد اسکی ویلیو ما ته راکړه چې د زد اسکی ویلیو 90 ده. نو اوس پروګرام باندې کار کوو چې څنګه کولی شو ای بی سی پرنټ کو. نو ډو دلته هم چې ساوټ کا ماته ا دلته هم وایل دلته هم ا چې دا لیس ایکوال کا له 90 سره د 90 چې دا چې ده زد ده د زد اسکی ویلیو 90 ده. دلته هم ا ماته پلس پلس کا. دلته مې ورته ویلي چې د ا چې دا مساوي ده د چا سره 15 شپېته سره چې 15 شپېته د ا شی ده اسکی ویلیو ده. نو ته ماته دغه ا څه کوه ا ماته پرنټ کوه. تر کومه پورې ماته دا ا پرنټ کوه تر هغې پورې ماته دا ا پرنټ کوه کله چې دا ا لیس او مساوي له چا سره شي له 90 سره شي. نو زه پروګرام رن کوم. نو دا وګورئ ملګرو ماته ای بی سی پرنټ شوه. له ا نه واخله تر زیډه پورې ای بی سی ماته راکړله. نو ملګرو دا زه دا لاین تی لرې کوم. دلته پلس ډبل کوټ زه اوس پروګرام رن کوم. نو دا ګورئ ما ته ای بی سی راکړلی شو. خو دا ای بی سی چې د ملګرو دا په غټو کې ده یعنې دا لارج دي. غواړم چې سمال پرنټ کړم. نو سمال به زه تاسو ته په یو بله ویډیو کې کار کوم هغه هم په پار لوپ کې. نو په وایل لوپ کې ستاسو هم ورک شو. په وایل لوپ کې به تاسو دا کار به تاسو دا کوم کار چې موږ په ډو وایل لوپ کې وکړو همدا کار تاسو په وایل لوپ کې هم ترسره کوئ. او په پار لوپ کې تاسو ته
سمال ای بی سی له ان واخله تر زیډ پورې پرینټ کوم او بل کار دا کوم چې یو بل طریقه درته ښایم چې څنګه کولای شو ای بی سی په یو بل طریقې سره هم مونږه پرینټ کو.